په جرمني کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په کولن ښار کې د یو طالب چارواکي د وینا په هکله پلټنې کوي. سلام ستړي مشئ په وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په کولن ښار کې د اسلامي امارت یو چارواکي عبدالباري عمر شتون سخت غاندي ټینګار کوي چې د جرمني هیڅ یوې استازوالۍ دغه چارواکي ته ویزا نه ده ورکړې او جرمني د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو پر ایکس خپله رسنۍ په یو لنډ بیان کې ویلي په دې هکله د جرمني ټولو کورنیو ادارو په همکارۍ نوره پلټنه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دوی لا مخکې د دې سفر په هکله معلومات نه درلودل. اعلامیه زیاتوي تر هغه وخته پورې چې اسلامي امارت په افغانستان کې په څرګند ډول بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه نقض کوي له اسلامي امارت سره به د اړیکو عادي کولو چاره ترسره نشي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په جرمني کې د عبدالباري عمر د شتون پخلي ترڅنګ ویلي چې د خوړو او درملو ادارې مشر ډاکټر عبدالباري عمر بهر میشتي افغانان وهڅول چې هیواد ته ستانه شي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. په خپله رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کیږي چې ظاهرا د پنجشنبې په ورځ ثبت شوې او دغه چارواکی په داسې حال کې پکې لیدل کیږي چې یو شمېر ناستو کسانو ته وینا کوي. د المان غږ د ویچا ویله خبري شبکې په ریپورټ کې په دې هکله ویل شوي چې نن په همدې تړاو د جرمني کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو له ویاندویانو پوښتنې وشوې او دوی وویل چې اوس د دې موضوع په هکله معلومات ورکړل شوي دي. د اسلامي مرکز د یانت له لوري چې دغه غونډه پکې شوې په یو بیان کې چې پر ایکس خپله رسنۍ خپره شوې ویل شوي دوی په دې هکله مخکې معلومات نه درلودل او د افغانانو یو لړ مذهبي مراسمو په نامه یې د غونډې اجازه ورکړې وه. د دغه مرکز له لوري تایید شوي چې د نومبر پر 14مه د افغانانو فرهنګي انجمن له لوري غونډه شوې او د اسلامي امارت چارواکي پکې وینا کړې. د اسلامي مرکز په بیان کې زیاته شوې دوی د دې خبر له اورېدو وروسته حیران شوي او ځکه خواشیني شوي دي چې له باور څخه یې ناوړه ګټه اخیستل شوې ده.